اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، په ننني درس کې به تاسې د جمع او ضرب په عملیو کې اتحادي حیثیت د نسبتي اعداد لپاره وپېژنئ. په یاد ولرئ چې د جمع او ضرب په عملیو کې اتحادي حیثیت د نسبتي اعداد لپاره صدق کوي، خو د تفریق او تقسیم په عملیو کې دغه اتحادي حیثیت د نسبتي اعداد لپاره صحت نه لري. اتحادي حیثیت مفهوم دا دی چې که چیرې د قوس داخل او بهر عددونو ته ځایونه بدل کړو، په حاصل کې کوم فرق نه راځي. مثال 1/2 جمع قوس شروع 3/5 جمع 3/4 1/2 په خپله جمع، ځکه د قوس داخل عملیه اول سر ته رسیږي. د 5 لپاره تر ټولو کوچنی مشترک مضرب شل او 5 ویشل شي 4 په 3 کې 12 جمع شل کا په 4 ویشل شي 15 په 3 کې 15 1/2 په خپله جمع 12 15 22 شل بیا هم په خپله. د 2 او شل لپاره تر ټولو کوچنی مشترک مضرب څو دی؟ شل دی. شل کا په 2 ویشل شي لس په صورت کې که چیرې ضرب شي لس جمع شل کا په شل ویشل شي یو په ویشتو کې 22 لس که د ویشتو سره جمع شي څو به شي 20 پر شل. اوس که چیرې ځایونه ورته بدل کړو بیا به هم همدغه ځواب په لاس راځي. 3/5 جمع قوس شروع 1/2 جمع 3/4 3/5 په خپله جمع. د قوس داخل عملیه د 2 او 4 لپاره تر ټولو کوچنی مشترک مضرب څو دی؟ 4 که په 2 ویشل شي 2 په 1 کې 2 جمع 4 که په 4 ویشل شي 1 په 3 کې 3/5 جمع 2 3 څو 15/4. د 5 او 4 لپاره تر ټولو کوچنی مشترک مضرب څو دی؟ شل که په 5 ویشل شي 4 په 3 کې 12 جمع شل که په 4 ویشل شي 15 کې څو 25 12 25 څو کېږي 20 شل په خپله. معلومیږي چې په دواړو حالتونو کې یو ځواب په لاس راغلی دی او د جمع په عملیه کې په دې دلالت کوي چې اتحادي حیثیت د نسبتي اعداد لپاره د صدق وړ دی. د ضرب په عملیه کې اتحادي حیثیت 1/2 ضرب قوس شروع 3/5 ضرب 3/4 1/2 ضرب 3 په 3 کې 9 15/4 کې شل 1 په 9 کې 9 2 په شلو کې 40. اوس که چیرې ځایونه ورته تغییر کړو 3/5 ضرب 1/2 ضرب 3/4 3/5 په خپله ضرب 1 په 3 کې څو 3 2 په 4 کې 8 3 په 3 کې 9 15 په 8 کې 40. بیا هم معلومه شوه چې یو ډول ځواب لاس راغلی دی او دا هم د دې معنا ورکوي چې د ضرب په عملیه کې هم د نسبتي اعداد لپاره اتحادي حیثیت د صدق وړ دی. ګرانو زده کوونکو، درس مو په همدغه ځای بس دی. بیا چې له یوه نوي درس سره زرېږم، د الله په امان.